د کتابونو پر حالت له عطاالله ځواب سره غږیږو چې پخپله د کتابونو کاروبار کوي، په اصطلاح خلک راځي ورته او کتابونه ترې اخلي. څنګه دی د کتابونو کاروبار د پخوا پرتله څه ډول دی؟ د جمهوریت په پرتله که د امارت د لومړي کلونو په پرتله؟ دواړو پرتله. والا نو اوس د امارت د لومړي کلونو په پرتله اوس بازار څخه دی، او د جمهوریت په پرتله چې دی نو هغه بیرته هغه اندازې چې ده نه ده پوره کړې. او فکر نه کوم که په دغسې وضعیت وي یا دغسې اقتصاد وي یا دغسې بیکاري وي یا دغسې د مکتبونو بندې دروازې وي نو هغې درجې ته موږ بیا ورسېږو. نو ډېر خراب دی. یعنې موږ ټول په کس پرون راته یو ملګري وایي خو اوس نه راغلی و چې څنګه دی کار، څنګه دی ستاسې دا خواري چې موږ وینو نو ډېره کوي. زه ورته وایم کاشکې موږ خواري کولی چې خواري هم کولی به موږ دا مارکېټ کتابونه نه ډک کړی وی. زموږ خواري خو د بې ارزښتۍ سره جنګ دی. دا کومه بې ارزښتي چې ټکنالوژۍ سره د نظام د بدلېدو سره موږ په وطن راځي نو موږ یو چې په دغه کې دا د کتاب او لوست او د علم خبره او عمل او کار چې دی دا ثابت وساتو. ټکنالوژۍ څه ډول اثر پرې کړی دی لږ راته ووایه. ټکنالوژي چې ده خلک یې بوخت ساتلی دي، خلک د یې بوخت وساتي یو افراطي ډول بوختیا بیخي ډېره ده. بل معلومات زه دا خبره ډېره کومه چې خلک په بې ارزښته شیانو کې ډوب شي نو ارزښتناکه شیان بیا خوند نه ورکوي. نو ټکنالوژي چې ده هم که په سمه بڼه استفاده شي نو زه وایم د کتابونو نه به ګټوره تمامه شي، خو که په سمه بڼه نه استفاده کېږي او بوختیا وي د ایران او د اسرائیل او د پاکستان او د هند او د هندي کرکټ په خبرو شخوند وهل وي نو دا حتما بې ارزښتي راولي چې خلک پکې بوخت پاتې کېږي، د شهرت او دغه تنده پیدا کېږي او هغه علم او هغه خپل هدف او کومه هیلې چې خلک لري یا کار چې ورته کوي هغه ته د خلکو پام نه وراوړي. خو یو خو دا خبره شوله چې تاسو ویل چې خلک په ټکنالوژۍ کې بوخت دي، کتاب لوستلو ته وخت نه لري. بل دا دی چې ډېر کتابونه په خپله په ډیجیټل شکل باندې په انلاین بڼه پیدا کېږي، هغوی څومره ستاسو په مارکیټ ناوړه اغېز کړی دی؟ دا خو ما طنز غوندې مې لیکلی و نو استاد ویلي چې استاد نه مې پوښتنه کړې وه چې دا کتاب چېرته ترلاسه کړم، هغه راته ویل پی ډي اف یې درته لیږم. نو ما ورته ویل پی ډي اف ډوډۍ خوړل کېږي؟ بیا خلکو ډېره بده وګڼله. نو عموم کې زموږ خلک کتاب سره یعنې کتاب سره بلد شوي نه وو، عادت شوي نه وو چې پی ډي اف ورته راغی. یعنې موږ ته چې که ټکنالوژي هم راغلې ده په مثبت ډول نه ده راغلې، منفي ډول راغلې ده. نو کتاب چاپ شوی نه وي په اوله ورځ یا د چاپ نه مخکې موږ د چاپ ته د تللو زیری وکړو چې د چاپ په درشل کې دوی به ولیکي پی ډي اف یې راولېږه یا واټساپ کې یې راته پرېږده. نو لا کتاب عام نه دی، موږ په وطن کې عام نه دی. نو ځکه دومره ستونزې یا مشکلاتو کې نښتې مې وو، خرافات مو د ژوند لویه برخه ده. نو زه یم چې د کتاب د عامېدو نه مخکې پی ډي اف هم شوی دی او دا عموم کې زموږ په لیکوالو، زموږ په ژباړونکو، په خپرندویو چې دی منفي او بد تاثیر کوي. او په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت ځینې کتابونه ټول کړي دي، طبیعي ده ستاسو له کتابتونه به یې هم ټول کړي وي، دې څومره اغېز کړی دی ستاسو په کاروبار؟ هغه غضنفر صاحب یو خبره کوي، وایي کله چې په کتابونو سانسور ولګېږي نو المونیم یا ټیمان چې دي دا د سرو زرو ارزښت پیدا کړي. نو زه وایم که په ده خاطر بند کړی وی چې کتابونه خرڅ شي نو ډېر به ښه وی، خو دوی بند کړ او اوس خلک پسې ګرځي او نه پیدا کېږي. نو د خلکو یې تلوسه ور پیدا کړې ده او دا عموم کې منفي تاثیر کوي ځکه د ټولو خلکو فوکس یوازې په هماغه کتابونو شي او چې کوم نه پیدا کېږي نو د نورو کتابونو ته د خلکو پام نه راوړي. یعنې ستاسو په حالت کې هغه کتابونه بند شوي دي یا راټول شوي دي چې هغوی ښه بازار لره؟ عموم کې اوس ځینې داسې مو چې بیخي بازار نه لره. مثلا په دا په تېرو 15 کالو کې شاید ما 10 کتابه د ملنګ جان بابا نه و خرڅ کړي، خو کله چې په ملنګ جان بابا د اشعارو باندې د بندیز اوازه شوه بیرته یې خلاص کړه فکر کوم نو ډېرو خلکو یې پوښتنه وکړه، ډېرو خلکو یې غوښتنه وکړه. بیا ځینو خلکو یې چې دا ولا د وطن او د ولس خبره یې کوله دا زموږ زیبا وطن، دا زموږ لیلا وطن که نه. نو په دغې خاطر د مذهبي یا دغه ملا صاحبانو ښه نه ګڼه، خو نه داسې نه وه. نو ځینې کتابونه داسې هم دي چې بندېدو سره د چا خبره یا اوازه چې شي د بندېدو نو ډېر پلور ترلاسه کړي، ځینې بیا داسې شي چې ډېر پلور لري که بند شي نو زموږ وضعیت ورسره خرابېږي. او دوی درته توضیح کوي کله چې کتابونه بندېږي یا راټولېږي یا بندیز پرې لګېږي، دوی درته وایي که نه بېله دی چې درته تشریح کړي؟ له مونږ یې خپله کتابونه نه دي وړي تانیا صاحب، خو ځینو خپرندویو یا کتاب پلورځیو نه چې کتابونه وړي وو
هغوی ته یې بیا ویلي چې وزارت ته راشئ نو په بدل کې به یې سپاري او تفسیري شریکونه درکړو. مننه.